كل الشباب جوا ميتين ولا حدا تساعد فيهم. الله اكبر عليكم، شو بتستنوا؟ ما خلوش بنت ولا ضربوها لنا جوا المسجد، كلهم كلياتهم كسار. الله اكبر عليكم على امتكم. الشباب جوا كلهم نام، المصلى كله نازل. استغفر الله. الله اکبر. زمون دا کوم ظلم چې دی يهودو روان کړی ده د الله جماعت سره، مسجد اقصی سره، دغه مسلمانانو فلسطینو نرانو ښځو سره او د الله کتابونو سره چې کوم ظلم دوی کوي، چې کوم د الله د شاعر الله بېزتي د یهودان کوي، شپه ورځ دوی لګیا دي د الله او د رسول د آسماني دین مقابله کې د یهودان. د مسلمانانو د ښځو بېزتي وګوره، مسلمانه ښځه عبادت کوي او دوی رانیسي وهي او ټکې او ربړې. مسلمانان دا رقم د یهودان شپه ورځ د الله د دین بېزتي کوي، شپه ورځ د الله د دین بېخکندي کوي عزتمندو. او وګوره نن سبا په دنیا کې څومره مسلماني ملکونه دي. ته وګوره عربو ته وګوره، ځان ته اسلامي ملک وایي، د عجب پاکستان ته وګوره، ایران ته وګوره، افغانستان ته وګوره، ترکیه ته وګوره، د نورو سودان کې څومره اسلامي ملکونه دي، د ټولو اسلامي ملکونو ته وګوره. یو اسلامي ملک هم د ملک په سطحه د حکومت په سطحه هېڅ چا کې هم دا غیرت نشته چې د خپلو د شاعر الله پوښتنه وکړي، چې د الله د کتاب پوښتنه وکړي، د خپلو مسلمانانو د خویندو او ورونو پوښتنه وکړي. د مسلمانانو غیرت مړ شوی ده. مسلمان من حیث الامت د دوی بېغیرتي انتها ته رسېدلې ده. یهودو دې ظلم ته وګوره، د الله کتابونه هسې ګډوډ پراته دي، د مسلمانانو داسې بېعزتي کېږي. او یو اسلامي ملک هم دوی مخالفت نشي کوی، نه د یهودو ته جواب ورکوی سي او نه د دوی مقابله کوی سي. د یهودو علاج قرآن کې الله ذکر کړی. الله تعالی فرمایي په سورة توبه کې، الله تعالی فرمایي 1 نمبر آیت، الله تعالی فرمایي انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله. الله فرمایي انفروا، اے مسلمانانو ورمنډه کوي په دې یهودو باندې، وروزغلیږئ خفافا، یوازې یوازې ورسئ او پیدی ور باندې وکئ، استشهادي ور باندې وکئ په دې یهودو باندې، په دې نیټو باندې. وثقالا او ټول راجمع سئ، پاکستان، عرب، افغانستان، ایران، ترکیه، ټول راجمع سئ او یو ځای وجاهدوا باموالکم وانفسکم. الله فرمایي جهاد ورسره وکئ، د خپل مالونه پکې ولګوئ، وانفسکم او خپل سرونه تیر سئ، فی سبیل الله، د الله په لاره کې جهاد وکئ. که تاسو د الله په لاره کې جهاد وکئ نو د الله د جماعت بېعزتي به نه کېږي، د الله د قرآن بېعزتي به نه کېږي، د مسلمانانو بېعزتي به نه کېږي. او که تاسو بېغیرتي اختیار کړئ تاسو به